دلې پاته سو دی دورې ولاړی بچی دلې پاته سو دی دورې ولاړی ولې دا به څه کول کېږي ایو سړي انټرویو مې واورېدل هغه ویل زما زوی دلې ورک دی زما زوی دلې ورک دی نو که زه ولاړم دا زما زوی زه څه په وکړم زه خو پسې ګرځم که نه ګرځم زه څه وکړم پیغمبر علیه السلام مبارک لره ابو اسید رضی الله تعالی عنه رالی د بحرین څخه قیدیان راوستل چې راوس په دې کې زنانې ډېر ژړل پیغمبر اسلام مبارک پوښتنه وکړه ولې ژاړې هغه ویل یا رسول الله زما زوی دی ابو اسید رضی الله تعالی عنه خرڅ کړي له ما جدا کړي پیغمبر اسلام ابو اسید راوغوښتې چې راسه والله بچی دې جن خرڅ کړي هغه ولول دې خرڅوي ژر پر آس کښېنه پر اوښ کښېنه سیده هغه قبیلې ته ځان ورسوه ورسه بچی یې بېرته راوړه دا یو کافره زنانه وه یو کافر بچی و جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم دا ورسره ارشه تا ته به کافران کم پیغور درکوي چې دوی خو مسلمانان واس مقصد مې لا اله الا الله و بیا ولې ته یو د بله دا سره کول او زه یو بله مشوره کابل والا ته ورکوم زما مشوره خیر هر څه چې ده الله دې عفو راته وکړي خبره دا د کابل والا دې راولاړ سي ایمرجنسي پاسپورټونه دې جاري کړي ایمرجنسي پاسپورټونه څه معنا دا معنا چې د دې ځای کم خلک ورغلي دي یا یې مور پاته سوې ده یا یې خور یا جایداد یا کاروبار یا روزګار یا غریبان یا عزیزان پاته سوي دي پاسپورټ ورک پاسپورټ چې دی ورکړي زموږ والا دي فورا ویزه ورکړي یا کال یا دوه یا درې په ویزه دې بېرته راشي چې راغلې ورسه خپل کار سره ټول کړي غریبان دي عزیزان دي ملګري دي جایداد دي روپۍ دي باندې دي پردای باندې دي دا سیستم سره اسانه کوي او نور خبره دا ده پاکستان باید چې د خپل مورال د برابرېدو دپاره د خپل ځان د صحیح کېدو دپاره پاکستان راولاړ سي افغانستان کابل ته دې ووایي چې خبره داسې ده تا لره مېلمانه درلو ستا دي ستا وطنوالان دي ته مځکه یو شی ورته منتخب کا کورونه بور جوړ کړو نیمۍ خرچه پر ما که نیمۍ ته که وارسل ته به یو کور ورکړو نو دا بل مجلس دی عزیزانو دا د مهاجرو په حواله دی زما دا مجلس چې دی دا جذباتي نه دی عزیزانو صحیح سو باچا خان به ویلی ول جذباتي مجلس چې دی دا بې شعور جذباتیانو ته ډېر پیدا کوي هغه متاثره کیږي وشار سړی باشعوره سړی عقلمند سړی د دې سره متاثره کیږي زه د خپل مجلس جذباتي جوړول نه غواړم او په دې کې دا خبره هم ده چې د هر چا خپل مفادات دي د هر وطن لکه زموږ د اسلام آباد خپل مفادات دي د کابل خپل مفادات اسلام آباد په خپله ګټه پسې راوتلی دي کابل په خپله ګټه پسې راوتلی دي او بیا کېدلی شي عزیزانو زما دغه مجلس چې خلک ټوکړې ټوکړې کړي بیا به هر سړی د خپل مزاج مطابق یو شی جنې جوړ کړي زه د خپل پیج خاص کره فیسبوک دی تقریبا 1.5 ملیون کسان 15 کسان دا زموږ شخصي پیج دی د دې زه ذموار یم که په دې کې خبره رااله د دې څه علاوه که بیا یو خبره رااله په هغه کې بیا زه ذمواري نه اخلم زه بیا اورم که ما واورېده که ما و بیا و که نه نو هغه به هغسې نه وي اوله خبره خدای سره د عاجزانو چې زموږ وطن د ډېرو پریشانۍ سره مخامخ دی لکه افغانستان د څومره پریشانۍ سره مخامخ دی دغومره زموږ وطن هم د پریشانۍ سره مخامخ دی کومې پریشانۍ تاسو ټول وینئ او بیا بله خبره دا د عزیزانو چې هر چا ته خپل وطن چې دی هغه محترم دی هر چا ته خپل وطن محترم دی خو اصل خبره دا د عزیزانو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمای والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب اصل مهاجر و دې ته وایي چې دی ګناوې پرېږدي له ګناه هجرت وکړي له خطا هجرت وکړي د الله د نافرمانۍ څخه هجرت وکړي اصل مهاجر دې ته وایي او بیا بله خبره دا د زما او ستا په وطن کې چې څومره مهاجر پراته دي یا راغلي دي په مختلفو انقلابو کې راغلي دي د دې ډېره لویه درجه د عزیزانو الله پاک چې دا دومره لویه درجه درکړې ده دا یې مفت نه ده درکړې چې ته راځې ښاد یې اباد یې په خندا یې خوشحاله یې خو د هغه باوجود الله پاک تر انصارو ډېر نازولی یاست د هغه باوجود داسې مهاجر شته چې انصار یې مزدوران دي شته او بیا په دې کې یوه خبره دا ده د الله رسول فرمایي کم څوک چې هجرت وکړي کم سړی پر ما ایمان راوړي زما اطاعت وکړي پیغمبر علیه السلام فرمایي او بیا دی هجرت وکړي د الله رسول فرمایي د دوو جنتو زه وده ته ګارنټي ورکوم زه ذموار یم یو چې در جنت تر دیواله ور واوښتې یو د جنت په مابینځ کې دا د نسایي حدیث دی د دوو جنتو زه مهاجر ته ضمانت ورکوم او ګارنټي چې د هغه ورکوم او بیا بله خبره دا د عزیزانو په جدید دنیا کې د هر شي دپاره قانون شته د حیوانانو قانون شته د انسانانو قانون شته د انجونو قانون شته د بچانو د کشنه زامنو قانون شته د زنانو قانون شته د هر چا خپل قانون چې دی هغه جوړ شوی دی دا جدید دنیا ده زه د خپل وطن څخه پوښتنه کوم د خپل وطن حکمران څخه پوښتنه کوم چې دلته دا انسانان دي دا مسلمانان دي دا مظلومان دي دا لبله کوره په غم راغلي دي او بیا زموږ همسایګان دي بیا زموږ په هر کلتور و موږ ته راشریکان دي دې دپاره ولې قانون نشته که ته وایې چې ما قانون جوړ کړی دی
بیا ما اعلان کړی دی چې تی به وځي وسړی تا اعلان کړی دی تا قانون جوړ کړی دی نو زه چې دلته پاتې سوم زه ولې پاتې سوی یم وما ته یو ډېر لوی کویو څا کیندل سوی دی زه د څا پر غاړه ولاړ یم ته ما ته ځان ورلکه نو زما به ډېر غټ زړه چې زه به ځان ورلکوم دا خو ډېر مشکل کار دی دا زه چې دلته پاتې یم زه ولې پاتې یم هغه لویه بنیادي وجه دا ده هلته زما قریبان عزیزان د نن څخه ډېر وخت مخکې تېر سوي دي هغه نن نشته مځکې نشته جایدادونه نشته کورونه نشته نو زه چې هلته ولاړ شم زه به د الف ب د سره ژوند شروع کوم بیا دلته عجبه خبره ده BBC رپورټونه زه اورم دلته یو بچی پیدا سوی دی تعلیم یې کړی دی ژبې یې زده کړې ده کار و کتار یې زده کړی دی نن دی چې هغه وطن لره هلته چې زه ولاړم زه د چا پر سر کښېنم اسان مثال در کوم د نن څخه ډېر وخت مخکې انقلابو کې زموږ د پښین ډېر سیدان هغه شادي ضد دي هغه اورنګزېب دي هغه کاکا ضد دي هغه نور دي هغه تللي دي هغه چې نن پاکستان لره راشي پښین لره راشي افغانستان حکومت اعلان وکړي چې وځي به بیا به د دې د چا پر سر کښېني بیا ته یې زغملی شي ځای ورکولی شئ یا نو دلته دا خبره ولې سر نه خلاصېږي بیا خاص کر د پنجاب د سند ګیله نه کوم ولې پنجاب په سند زموږ په کلتور خبر نه دي هغه زموږ په کلتور نه دي خبر موږ د KPK والا راواخله بلوچستان راواخله موږ ته سره خبر یو موږ ولې کوو ظلم ولې موږ ظلم کوو ولې ناجایزه کوو د دې ناجایزه او ظلم پای ته در معلوم دی پای د الله رسول د الله ناراضګي بللې ده الله به پرتام دغه ورځ راولي دغه دوی خبرې د الله رسول ښوولې دي اوس یې زغملی شئ وړلی شئ کولی شئ او بیا بله خبره دا د عزیزانو چې بادشاه خپل حق پر موږ باندې لري حکمران پر موږ حق لري لکه چې څومره حق ته لري دغومره رعایا لري وستا خو خپل حق له ما په زور وصول کوي زما حق په تاسو څوک اخلي خامخا به زه د قیامت انتظار کوم د قیامت پر ورځ به تا الله جهنم له راستي بس دغه زما تسلي ده زه به ستا حق در کوم ته به زما حق راکوې ته به پر کرسۍ نه یې پریشانه موږ به تر کرسۍ لاندې نه یو پریشان او بیا بله خبره دا د عزیزانو کم سے کم دا زموږ وطن زموږ حکمرانان د دې مهاجرو سره یا د مسلمان سره د مسلمان کم حق دی هغه دی ورکړي که مسلمانانو یا عزیزانو د انسانانو چې کم حق دی هغه دی ورکړي که د انسانانو حق نه هغه د همسایګانو چې کم حق دی هغه دی ورکړي که هغه هم نه د مظلومانو حق ورکړه دا د مظلومانو حق ورکړه په یو شي کې شمار کا یا مسلمانی یا انسانی یا همسایتوب یا مظلومیت د دې څلور خبرو سم مباسه او د څلور سره خبرو سم مجستلی ولې مجستلی او بیا بل خبره دا د عزیزانو زما په څو وسې د خپل وس مطابق خبره کوم خبرې اسانه دي عمل ور باندې ګران دي کابل اسلام آباد سره کښېني چې سره کښېنستل دوی د یو سیریس مجلس یو کانفرنس راوغواړي یو پروګرام دې راوغواړي جرګه دې راوغواړي چې د دې حل څه دی د دې حل څه دی راسه یاره په لکو انسانان دي ستا په وطن کې لوی شوي دي ستا میلمانه تا بلل په اوله ورځ راتلل نو نن دې ولې میلمانه دومره بې عزته کړلو یا خو په اوله ورځ ته په دې نه ارزې دی چې زه ستا وطن لر راسم یا نو په آخري ورځ نه ارزې نو په اوله ورځ په دې ارزې ده چې تا ورته زما میلمه یې په آخري ورځ دې ولې په لغت ووهلم ولې دې شړلم او عجبه خبره دا د عزیزانو چې کله د افغانستان انقلاب راغلی دی څوک لاړو ایران لره څوک لاړو سعودي لره څوک لاړو پاکستان لره څوک جرمني لره څوک کینیډا لره څوک استرالیا لره څوک امریکې لره چې کوم څوک د مسلمانانو وطنو لره تللي دي هغه ذلیله دي خوار دي چې د کافرانو وطن لره تللي هغه آباد دي ورسه چې په سعودي کې کم افغانان دي چې 100 روپۍ ګټي هغه به ټول ورکوي چاته بادشاهانو حکومت ته ورکوي هیڅ یو شی نور پاتې نن پر دې مجبور دي چې د پیغمبر علی السلام د نازنین شهر موږ پرېږدو موږ فرانس ته ولاړ شو موږ پلاني ځای ته ولاړ شو او بیا دغه رقم پاکستان د مسلمانانو وطن دی دلته چې مهاجر څومره ذلیله دي ورسه په امریکا کې نه دي ذلیله په جرمني او په کینیډا او په استرالیا کې نه دي ذلیله وسته ما ته راوښیه تا کومه لار ما سره وکړه د مسلمانۍ دې وکړه د انسانیت دې وکړه د همسایتوب دې وکړه د کومه شی کړه تاسو ما سره وکړه یوه دې هم نه در سره کړې نو کابل و اسلام آباد دې سره کښېني په ذمواره ډله دې سره کښېني په ذمواري دې سره کښېني څه دې وکړي راولاړ دې مجلس دې وکړي ولې احمد الله تراب وایي مونږ وجنګېدو داسې جنگ نسته چې موږ ګټلی نه داسې سیاست نسته چې موږ بایللی نه زه بیا دا ورته وایم چې جنگ به د خالد بن ولید په شان کوو سیاست به د حضرت معاویه رضی الله عنه په شان کوو پوه شوس په دې خبره سیاست به د مولانا سید حسین احمد مدني صاحب رحمه الله زموږ د دیوبند اکابر دي د ابوالکلام آزاد په شان سیاست کوو راسې چې لاره سره ویسو ولې دومره انسانان تباه کېږي ولې دومره مسلمانان دومره انسانان د لوړې پریشانۍ سره مخامخ کېږي وګوره مور یې د لې پاته سوتی دورې ولاړی بچی د لې پاته سوتی دورې ولاړی ولې دا به څه کول کېږي ایو سړي انټرویو مې واورېدل هغه ویل زما زوی د لې ورک دی زما زوی د لې ورک دی نو که زه ولاړم دا زما زوی زه څه په وکړم زه خو پسې ګرځم که نه ګرځم
زه څه وکم پیغمبر علیه السلام مبارک ابو اسید رضی الله تعالی عنہ رالی د بحرین څخه قیدیان راوست چې راي اوس په دې کې زنان ډیر جوړل پیغمبر اسلام مبارک پښتنه وکولې جاړي هغه ول یا رسول الله زما زوی دی ابو اسید رضی الله تعالی عنہ خرج کې لمای جدا کړي پیغمبر اسلام ابو اسید راوړته چې راس ول بچی دې جن خرج کې هغه ول ول خرڅو جر پر آس چینه پر وښ چینه سیده هغه قبیله ته ځان ورسوا ورسه بچي بیرته راوړي دا یو کافر زنانه و یو کافر بچی و جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم اشتا ته کافران کم پیغور درکې چې دوی خو مسلمانان واس مقصد لا اله الا الله بیا ولته یو د بل د سره کول او زه یو بل مشوره کابل والا ترکو زما مشوره خیر ارڅ چې دا الله دې عفرت وکي خبره دا د کابل والا دی راولاړ سي ایمرجنسي پاسپورتونه دي جاری کی ایمرجنسي پاسپورتونه څه معنا دا معنا چې د دې ځای کم خلک ورغلي دي یا مور پاته سوي ده یا خور یا جایداد یا کاروبار یا روزګار یا غریبان یا عزیزان پاته سوي دي پاسپورت ورک پاسپورت چې دی ورکي زموږ والا دي فورا ویزا ورکي یا کال یا 2 یا 3 په ویزا دي بیرته راشي چرانه ورڅ خپل کار سره ټول غریبان دي عزیزان دي ملګری دي جایداد دي کوئی دي باندې دي پرتای باندې دي دا سیستم سره آسان نه کوي او نور خبره دا پاکستان باید چې د خپل مورال د برابرې دوه د پاره د خپل ځان د صحیح کېدو د پاره پاکستان راولاړ شي افغانستان کابل ته دی وای چې خبره داسې ده تلر ملمانه درلو ستادي ستا وطن والای دي ته مځکه یو شی ورته منتخب کا کورونه بور جوړ کړي مې خرچه پر ما کړي مې ته کوار سره یو کور نو پاکستان هم نه بدنامه کیږي افغانستان به هم مطلب د خپل ملمنو په حواله نه پریشان کیږي او دلته به د ازمر نم مو د خپل کردار چې دغه خرابېږي نه زمر نم او زمر کردار چې دغه خرابېږي نه او بیا په دې کې بل خبره ده د عزیزانو چې زمر خلک کې پی کې ولاتم وایم بلوچستان ولاتم دا اکثر پښتانه یو دا چې بنه کې اشترا ولا چې سړی په سایکل روان دي راوځي ګرځوي یو سړی په موټر سایکل روان دي راوځي ګرځوي دا بنه ما یو څه چول دی په واده کې شای په خیر الحمدلله مال څنګه دی ماجر ول الحمدلله مال څنګه یا پیسې یا خپل ول یا ما نه کاپیران ته ډیر چې زړه کې غواړي هغه نور پیسې نه اخلا خبردار خیال کوا لا اله الا الله الله به ستاسو اولاد بس کې ستا په کور کې ستا اولاد ما پرون یو زنانه ولد د هغه څلور بچانو په څلور کې دوه بچان چې هغه معذور سيسلو فلا اله الا الله کولاړه کنه نسو سبا که سبا نسو بل سبا چې الله پاک ستاتر اولادونه بس خیال کوا ټک دی وطن مست محترم دی دا لا قانونیت بنکو دا قانون خلاف ورزي بنکو خو همدردي خو کولای سم ته مسلمان کلمه ګوي ما تاسو ورونه یو په ودی والا ما تا نصر چلیږو ما تاسو ورونه ما ته به دې خبرو خیال ساتو زدا ملګرو توایم خاص کر عسکرو توایم خاص کر دا چې کم پښتانه دي چې هغه پر دالول پوسټو نه استقلال کوا په احترام په عزت په خدای په ذل جلال دې قسم کبه د ماجر په دې خو به دې چې ما سو وطن پاتې سو هغه په دې خو به دې چې زول به عزت اسول ورسي محترم اوسبکان دي قسم د پکور ناس دي نه راوځي لسته سوري کیږي ورسي وګورئ زموږ پښتانه بازارګانو حال نه لرم چې هغه څنګه کسي ورسي وګولې او دلته زوینم شم محترم سړی دی مول ولې خپل مور یا لور یا خور یا شذ سره کړي 25 سره کړي دا نه میسي مکوي د خدای د پاره مکوي د غلوی رب په خاطر د محمد رسول الله په خاطر د جنت په خاطر او د جهنم په خاطر مکوي کنه الله ته هیڅ زور نه غواړي چې الله به مرتر دي لم بتر کې تباہ کې او برباد کې الله پاک دی بس چې د دې ورخو حکومت سفر اراده کړی ده دا بنې چې څوک پرېږدي څوک نه پرېږدي پر اراده یې کړې ده خو هر سړی د خپل عزت مطابق پروا نه لري هغه دی الله پاک هغه وطن دی الله تعالی کشمیر کې هغه دی الله پاک ستاسو لپاره ګل گلزار کې هغه دی الله پاک ستاسو د عزت مرکز وګرځي هغه دی الله پاک ستاسو د خندا مرکز وګرځي کم سے کم به دعای کولې مشته به دعای مکوي مش په ذل جلال چې څومره ته زیره د عمر مش زیره په مرجو الله خبر زما دومره محترم ملګری زدا زما د مسجد چې جوړ شوی دا هغه په برکت جوړ شوی دا اخلي چې سره ورزي دا هغه نه دی جوړ کړی خبرې بنه کوي بری تورانو د شناخت کارت والاو غټ خبرې بنه ما تاسو غیرت ډیر سره معلوم دي زر بوري سیمټ کې راکوي یو نیم سنټ په نان راکول مرتي سره خبر یوز ما د مسجد چنن جوړ دی دا دومره شاندار مسجد دا دومره خوندور دا دومره پنکې دا دومره یخ وبته د خلکو برکت دا الله فضل د خلکو برکت نو زما ډیر ملګری داسې دي چې هغه د کور نه راوځي
په ذل جلال هیڅ یوه ذره وس نه رسیږي. په خدای دې مې قسم په خپل کور کې مې ځای در کړی وای، په خدای دې مې قسم چې داسې ورورګلوي مې در سره کړې وای. ډېر مسلمانان زموږ د وطن انصار ډېر په ذل جلال دې مې قسم لکه د مدینې شریفې انصارو د مهاجرو سره څومره احسان وکړي ښه یې وکړو. موږ په هغو نه خو نسو کولی والله څنګه څه مې کړي وای، خو څه وکړو موږ هم وس نه لرو. الله پاک دې موږ دلې خوشحاله لري، دی دې الله دورې خوشحاله لري. الله پاک دې موږ دلې په عزت لري، دی دې دورې الله په عزت لري. الله دې زموږ وطن هم شاد او آباد لري، د دې وطن دې الله شاد او آباد لري. الله پاک دې موږ د بدمرغۍ وساتي، دی دې الله د بدمرغۍ وساتي.